څنګه کولی شو AI باندې ویډیو جوړ کړو هغه هم پرې. سلامونه ملګرو، په دې هیله او امید چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ وئ، د صحت او عافیت جميع پرستان وي. ملګرو دا څنګه چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري دا ما په AI باندې جوړه کړې ده. اوس څنګه کولی شو چې موږ تاسو په AI باندې یا په مصنوعي ځیرکتیا باندې پری ویډیو جوړ. لومړی به تاسو دغه دوه اپشن راښکته کړئ چې یو یې دغه اپشن د عکس جوړولو لپاره او د بل اپشن هم د ویډیو د جوړولو لپاره دی. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو چې څنګه کولی شو چې موږ پری په AI کې ویډیو جوړ کړو او هغه هم خپله ویډیو، یعنې برخې باید په بل چا پورې تړاو نه لري. لومړی باید تاسو دا دوه اپشن له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ چې دا اپشن یې د عکسونو دپاره او د بل یې د ویډیو جوړولو لپاره دی. راځئ په ویډیو باندې پیل کوو او ویډیو سټیپ بای سټیپ زه تاسو ته ښایم. دا ویډیو ملګرو ما په AI جوړه کړې ده او خبرې مې هم ورثبت کړې دي، تاسو یې ګورئ. دا ویډیو ملګرو تاسو زما سره وکتله، څنګ کې هم تاسو ګورئ. دا ویډیو ما په AI باندې جوړه کړې ده. راځو اوس مستقیما تاسو ته زه په AI کې ویډیو جوړوم. لومړی به تاسو چیټ جی پي ټي راخلاص کړئ. چیټ جی پي ټي ډېرې خوندورې ځانګړتیاوې لري. زه دلته ورته یو څه لیکم په پښتو باندې، ورته لیکم چې داسې یو فارمېټ راته ولیکه چې یو کس مخامخ کیمرې ته ناست وي، لیپټاپ کمپیوټر ورسره وي، په انګلیسي ژبه باندې. دا دی زه اوس دا چیټ جی پي ټي ته ورلیږم او دا به اوس ماته په انګلیسي ژبه باندې یو پلیټفارم راکړي. دا دی ماته یو پلیټفارم ولیکلو، زه اوس دا راکفي کوم. کله مې چې دا کفي کړلو ملګرو، دا دی ملګرو کله مې چې دا کفي کړلو، لومړی د انځور د جوړولو لپاره دا اپلیکیشن راخلاصوو. دا لومړی مو چې کفي کړل دا ورته دلته لیکو، هغه فارمېټ مې چې کوم کفي کړی و چې ورلیږو. دغه ملګرو موږ ته څلور مختلف عکسونه خلاص کړي. د دې څخه به تاسو کوم عکس چې غواړئ ستاسو لپاره د خوښې وړ وي هغه به راښکته کړئ. زه دغه عکس را ډاونلوډوم او دا عکس یو بل عکس هم را ډاونلوډوم. دا درې څلور عکسونه مې را ډاونلوډ کړل. اوس راځو د بل پروګرام ته، په دې کې ویډیو ځینې جوړوو. کله مو چې دا پروګرام خلاص کړلو ملګرو، دلته راځو په دې پلس نښان باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې نشان باندې کلیک وکړلو، اوس به دلته مونږ اپلوډ یور فوټو په دې باندې کلیک کوو او هغه انځور چې مونږ تاسو په لومړي ځل را ډاونلوډ کړی و هغه ورته اپلوډ کوو. زه دې انځورونو څخه یو انځور خوښوم، دا انځور ورته اپلوډ کوم او ویډیو ځینې جوړوم. کله مې چې دا انځور ورته اپلوډ کړلو، لږ پروسیسینګ اخلي، لوډینګ روان دی. دا دی، دا مې ورته اپلوډ کړلو. اوس راځو ملګرو یو وایس ریکارډ ورته اپلوډوو. اډ آن اډیو نه کلیک کوو، ریکارډ باندې کلیک کوو، یو ریکارډ ورته اپلوډوو. کله مو چې ریکارډ ورته اپلوډ کړلو، بیا ملګرو راځو، دا د ملګرو ما ورته ریکارډ اپلوډ کړلو، لوډینګ روان دی. اوس راځو ملګرو په میک ټیکینګ فوټو باندې کلیک کوو، موږ ته به ویډیو ځینې جوړه شي. دا د ملګرو تاسو ګورئ چې پروسیسینګ کې روانه ده ویډیو، لږ منتظر کیږو. کله چې زموږ تاسو ویډیو ختم شوه، پروسیسینګ حالت څخه ووتله، ریډي شوه، بیا راځو په دې ډاونلوډ اپشن باندې ورته کلیک کوو او ویډیو ښکته کوو. تاسو بیا کولی شئ چې هغه د یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او د فیسبوک له لارې نشر کړئ. که ویډیو مو خوښ شوې وي نو لازمي لایک او شیر کړئ. تر هغه ډېره مننه، په لوی الله مو سپارم.